السلام علیکم ګرانو کتونکو. تاسو ګورئ دوشل ډیجیټل او زه یم ستاسو کوربه مهران زمان. ګرانو کتونکو، د متلونو په څلورم قسط کې زه تاسو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم. ګرانو کتونکو، نننی متل زموږ سره دی: سل په لالي پورې دا یو پې د بنګړو. د دې متل د پس منظر او د مطلب نه پیله به زه تاسو ته د بصر صاحب یو شعر عرض کوم. وایي چې هر څوک مې د زړه غوښې په یار کړلې پرزو، هر څوک مې د زړه غوښې په یار کړلې پرزو، سل په لالي پورې دا یو پې د بنګړو. ګرانو کتونکو، ویلی کېږي چې پخوا په زمانه کې یو غریب سړي خپلې کورودانې سره به ژوند کولو. د دواړو ترمنځ بې کچه بې انتها مینه وه، خو غربت یې دومره و چې 2 وخته ډوډۍ به یې هم په مشکله سره موندله. نو یو ورځ د اختر په شپې ورځو کې د کورودانې د دې سړي نه د بنګړو فرمایش وکړو. خو دې سړي غربت دومره و چې هره پیره به یې څه بهانه راوړله او هغه بنګړي به پاتې شو. په دې دوران کې به د کلي ولس یا د ګاونډ نورې همزولې زنانه به چې کوم وې، هغې به هم د کورودانې ته ویل چې ته دې خپل سړي ته ووایه چې ما له بنګړي راوړه، ځکه چې ستا لاسونه ډېر خالي دي. هغې به هم ورته وویل چې ما ورته وړاندې هم ویلي وو، خو بس د هغه نه پاتې شي. ګرانو کتونکو، د دې پس منظر نه پس د دې مطلب څه جوړیږي؟ د دې مطلب دا دی چې کله هم مونږ خپل ورور، خاوند یا کم رشته کې هم چې مونږ سره څوک وي او د هغه نه مونږ داسې قسم لا څه تمه لرو یا فرمایش ترې کوو، نو د هغې نه پیله مونږ له دا پکار دي چې مونږ د هغوی مالي حالت ته وګورو او بیا د هغه شان تمه ولرو. اوس ورکوئ خپل کوربه مهران زمان له اجازت. ملاویږو د نوي قسط سره. د الله په امان.